القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. موت لس معنی شو قرآن کی د حیات و معنی شو قرآن کی. ثم یمیتکم بیا بتا سمړه کی معنی انفصال د روح بعد بدن نراشی. ثم یحییکم بیا برا ژوندی کی تاسو لرا. ثم الیه ترجعون بیا بدی الله ته تاسو واپس کولای شئ. د ثم یحییکم نه مراد هغه حیات ته روستا د بعث نه او دا صحیح او مشهور قول چې مراد د دې حیات نه حیات بعد الموت دی چې هغه ته حیات حقیقیه ویل کېږي او اخروی حیات دی. د دې څو دلایل دي. یو خدا چې روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنه او دویم روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې هغه وایي ثم یحییکم نه مراد هغه حیات ته روستا د مرګ نه کوم ته چې بعث بعد الموت وایي. ابن عطیه مشهور مفسر مشهور تابعی هغه وایي دلته مراد صرف همدا قول دی. حافظ ابن کثیر امام علوسی شاه عبدالعزیز او دارنګي حافظ ابن قیم فزاد المسیر کی هغه وایي مراد د دې حیات نه بعث بعد الموت دی. دیم قول حافظ ابن کثیر پیش کړی دی هغه وایي سدی عن ابي صالحین هغه مراد د حیات نه حیات ته په قبر کې او د قبر جون ته جون ویل شوی دی. سورته بقره تاسو وګورئ یو سل 450 ته اوس موږ راړولو یو سل 450. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موای په بار دا خلکو چې وجل شوی دي د الله په لار کې اموات مړه بل احیاء بلکې هغه ژوند دي. ثم یحییکم ناغه مراد دغه ژوند په قبر کې. همدارنګ سورته ال عمران راوړوي تاسو یو سل 9 پتم چې قبر کې ژوند ته ژوند ول شوی دی یو سل 9 پتم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ګمان مکوا په کسانو چې وجل شوی د الله په لار کې اموات اندمړو بل احیاء عند ربهم بلکې دوی ژوند دي په نس درب د دوی. همدارنګي په صحیح احادیث باندې حدیث کې راځي اذا مات الانسان کله چې انسان وجه مرشي او په قبر کې خود لشي نو اتاه ملکان اسودان فيقعدانه فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك. نو هغه د حدیث په بنا ثم یمیتکم ثم یحییکم مراد دې حیات نه حیات تخلی پڅ کې په قبر کې. لیکن خبره دا ده چې دې آیات کې حیات په قبر کې شته دا غین انکار نکو خو په دې آیات کې مراد د ثم یحییکم نه هغه بعث بعد الموت او قبر کې ژوند ته مراد نه دی. دا غي یو وجه ده چې دا کوم روایت د خلک پیش کوي او یا په کوم آیاتونو باندې استدلال دوی کړی دي نو وای په دې آیات کې دغه مراد ول دا ابعد دي او دې ته ابعد الاقوال ویل دي. دا په ټول اقوالو کې د ټول نه لري دا ډیر بعید احتمال دی. دیم وجه ده چې کوم مراد د دې ثم یحییکم نه هغه حیات شي په قبر کې نو ثم الیه ترجعون بیا مراد بعث بعد الموت. ٹھیک شو. اوس د تاسو کو د دغه قبر د ژوند روستو بل مرګ شتا کنه کوي چې بل مرګ نشتا نو بیا خدا بعث بعد الموت نشو بلکې دا خو بعث بعد الحیات شو. تحصیل د حاصل د ډیره خطرناک خبره ده او کوي چې نه د دغه قبر د ژوند روسته بل مرګ شتا نو درې مرګ ثابت شو او دا د قران کریم د سورتی مومن د 11 نمبر آیات نه خلاف ده. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. مرګ راوست په موږ باندې دوځلي ژوند راوست په موږ باندې دوځلي دې کې مرګ درې ځلې شو
او چې مرګ درې ځلې شو ژوند هم کې درې ځلې شو دا د سورت مؤمن نه سراسر خلاف ده بل که مراد د حیات نه هغه حیات په قبر کې شي ثم یحییکم تا سورت مؤمنون دا واړوي به بل ته موږ سمانا کوو 15 نمبر آیات ته سورت مؤمنون وګورئ ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا دغه ژوند نه وروسته تاسو څه کیږئ مړه کیږئ به ثم انکم یوم القیامة تبعثون دی مرګ پسې بیا قیامت ژوند ویلی دی که دلته مراد د ثم یحییکم نه هغه حیات فی القبر شي بیا دې آیات سره څه کوئ ثم انکم بعد ذلك لمیتون دنیا ته د راتلو نه وروسته به څه کېږي مړ کېږي به او چې مړ شي بیا به څه ثم انکم یوم القیامة تبعثون بیا په ورځ قیامت پاسولی شئ هغه حیات فی القبر د کوم نه همدارنګ تاسو وګورئ سورة زمر 10 نمبر آیات نمبر 10 انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون دغه مرګ پسې بیا څه وي بعث بعد الموت وي نو که دلته ثم یحییکم نه مراد هغه ژوند شي په قبر کې نو ثم الیه ترجعون او بیا څه شي بعد دا بعث بعد الموت شي نو دا بعث بعد الموت تا مرتب که په حیات باندې په نور آیتونو کې دا مرتب په څه باندې و په موت باندې پاتې شو ستاسو ذهن ته به اشکال دا راځي چې هر کله حیات په القبر په دې آیتونو کې مراد نشو نو بیا خو د معتزله او عقیده صحیح شو چې قبر کې ژوند او مرګ نشته نو ګوره یاد ساتئ په دې آیات کې د قبر ژوند نه ذکر کول دا دلیل د دې نه دی چې په قبر کې ژوند نشته هغه په نور آیاتونو ثابت ده لکه سورۃ بقره او سورۃ العمران مې تراوړل حدیث مې درته بیان کړ خو په دې آیات کې ځکه مراد نه دی چې دلته حیات حقیقي دی او حیات حقیقي دوه دی یا د دنیا دی او یا د بعث بعد الموت دی او دا قبر کې ژوند دا ژوند حقیقي نه دی شاه نورشاه کشمیری رحمه الله داغه کتاب د مشکلات القرآن په فارسی ژبه باندې هغه په 9مه صفحه کې د مشکلات قرآن د قبر د ژوند ذکر کوي وایي تحقیقاً است که معنی حیات تعلق روح به بدن است غلط یم تحقیقاً است که معنی حیات تعلق روح به بدن است و در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست بلکه بقای شعور و ادراک روح بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودند هغه حقیقی ژوند نه دی د دې وجنه قران کریم دا غي ذکر نه کوي هغه صرف د روح د یو بدن سره دومره تعلق دی چې پاغي باندې سره تکلیف او خوشحالي معلومي او نور د څه نه ده چې ګنه د روح دی بدن ته ورنوزي او مزید تفصیل ان شاء الله د سورۃ زمر کې کوم کله نه خیر چې قبر کې ژوند حقیقت څه دی دا ونوتل د روح دی بدن ته نه دی بدن مثالی ته دی او پاغي باندې هغه حدیث دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تصرح فی الجنه دویم د ارواح زین دو دی یا علین دی یا سجین دی نو کومنګ د دې قائل فش د روح په بدن کې دا خو به دریم زم پیدا شو دریم زم کوم دی قبر حال دا د چارواح زین کوم دی سودی دوا کوم او سجین دا خلق دې ته سوچ نه کوي چې څه دا خبره کوم دا د قران کریم او د احادیث د رسول الله د نور سره توافق خوري کني خوري خو خلنه راوباسي و ژوندې دي یله کدا څنګه ژوندې دي اخر باید سره کتابونه ولټي دغه ژوند تشریح شان و کشمیری رحمه الله د څه کړل په مشکلات القرآن کې چې روح تعلق په قبر کې د بدن سره حقیقتا نه دی بلکې بقا د شعور او ادراک دا غینه تعبیر شوی دی په څه باندې په حیات باندې او دا نه چې هغه حقیقتا ژوند دی نو هغه خلک چې په دې عقیده باندې دي چې مړی لیدل کوي مړی اوري روح پکې نشته څنګه اوري روح پکې نشته څنګه ویني ستا چې وده شي روح در پکې ده زه په خوا تېرېږم نه مې ویني نه رانه خبرېږي او چې بیخي ته نه جدا شي بیا هر څه ویني او بیا په دې عقیدې والا لګیا ښځې ځان سره روانې کړي ورولي نو ما ته ووایي دی پلار دی زما که لاړه شي خو زما عقیده دا ده د ښځې هم دا عقیده ده چې دا معنی ني ستا خو عقیده دا ده چې دی ویني نو چې ویني نو ستا د ښځې څه دی ته ما ته وښیه که نه ورور یې دی تره یې دی ماما یې دی پلار یې دی سخر یې دی زوی دی نوسی دی څه شی دی
نو داسې متضاد کارونه او داسې متضاد عقیدې یو طرف ته وایي ویني بل طرف ته ور روانه کړي. عجیبه کار. دې وجه نه سادهګان د ځان نه جوړول نه دي په کار. قرآن صحیح مطالعه کول غواړي. ثم یحییکم، بیا به ژوندي کې تاسو لره وروسته د مرګ نه. او دا معنا عبدالله بن عباس رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که چا سودای بیا حافظ ابن کثیر وګورئ. ثم الیه ترجعون، بیا به دې الله تاسو ورګرځولی شئ. دا اول نعمت.